څنګه چل دی ایوب خان اخی؟ جوړ په خیر اداري ده ټیک ټاک څنګه چل دی سیند ته دې نظر اچولې خیر خو دی دا موړه ټوله سین وړې دا ماړه ما چې د بوجۍ کور نه راوړو په شریکه باندې او دا موړه جوړه کسې نه اوبه راوړي مانا پرېږده اوس خو سیند کم دی ښایسته موسم دی داسې کار کوو ځو چېرته چکر وو مړه ټوله ورځ هم دلته تېره ما دا کار به وکړو بس چکر له به اوسګار شو ځو دا به بله ورځ وکړو مازدیګر چې رالو وبېږو اوس کار کوو زورې به هم ځان سره کړو نعمت به هم ځان سره کړو ځو مړه چکر وو دې موسم ته وګوره مړه زورې دی یاد کو زورې څه کو چکر وو هغه اکثره موږ سره بس به نه دي ته راځه نن کور کې دی وځو یې ځان سره سو یا منو زه ته ور خوشو دا اسی ما ورته به دا زورې راواشه ورار نه زی او شل باندې به اوسو ولې نه زی یار ته راځه غاړه په خلاصو څنګه به نه زی ورچې ار وخت موږ ویلې ولا سبو کو دا دی واغه دیوال ته چیا کوي بس نه زی ما راځه نن کور کې دی ما وخت هغه څه دی تر ور منډه کړي فاده ودرېږه لکه څنګه چل دی خیر خو جواز مو غلګه مړه بس आवाज مدي خاطر کو التما سیم په غاړه موړه جوړاولا ها دې راغه وي خمو سم دې چکر لزو نو بیل زور لو یا ور ما تاسو راځو مړه زه خو چې چکر مې سکوي تیر شي چکر نه اوس یې خوان دی ما خو دلته ستا ډېر صفتونه وکړم علي بوزو یا ځان سره زیرا سره ورته ویل څه به وکړو چکر ما له داس پور خېټه معلوم دی ځکه مې د دانې دي سره بس تر راکړې غلې شه خو چې تاسو یو ځا چې 2 منټه صبر وکړئ د کور ته نوځم ها او بس به تراوي بابو نه سوال جواب راځي دا انکار پکې دا عادت دی خزي سنا څه دغه پکې کې بس کوم دی دا ورشه دا زر موږ به ته ولاړ ان شاء الله در راځه ولاړ شابه چې کاجه بچي یا دوی په وخورا او کنه چې خیر چې الله دې روغ زموږ کې بس به گج خپل مرچوجي باته سلام علیکم دادا وعلیکم سلام بچي سلام دا چوبم په خپل مګه چې د خپل لګا غجیدو ته جوړه دا ویلو ولا ورکړه دا وی کومه د خیر ورکړه کنه اوس چپ کما دا د خپل لګ جګ کوي اوس خو خدای ده خیر او جی خدای دادا غلکان مینه بریدي او د سر نه را بسی ټول کله را بسی ولټه وای تا بسی ګورم یو زرو به را تراکا چکر ته وسره ما وی کاله کان جنپ دي وخی جی ما 1 روپیا چکر نه می وਹੀ چکر جی ضرورت دا وګوره کم په فروټ نه جوړه جی غاسم جوړ دی کنه هاشم جوړ کما جوړی جوړه کما ګولې جوړه راولې چې هاشم جوړ دوست ما د 1000 روپے راکا هم د 1000 روپے ته واپس راوړم چې پښه دې مانو او چې نه تر کوم بیا و چې 1000 روپے می چوکا نه کی بس دا غلور تر را کوم دا غلور ته واپس راوړم دا لور څنګه واپس راوړې خرچ کې نه نه کنه ته خو ما پیژنې دادا نو بازار ته چې صبح په خلی نه ارث بخرو پروټه چرګان غوخي هر یو شی بخرو په دې لور په نه خرو اس کوئی خيچیا زبرزه دا دا خیر کوي چې د پولیس ټیم د دې خیال ساته خدا ده ها بدا خو په ما چې دغه ته ځانې راغلی نه سوال دا زیرا او خیر خپانې شي دا به بعد چوکم دا خیر السلام علیکم وعلیکم السلام تقریبا طبیعت هم خدای کلالی نه وای کنه یا بس چې څه یو بوتل راځه کای جوړی یو ځان سره دیو دا والا یا نه دیو دا والا لګي اخراواله ها کسان ګرم دی یخ راواله او کنه ګرګی ده اجي سب شو به سي دوی دي کنه لورا نا باندې نه غوړي 130 دا ولور کوم دا بوالي ضرور تو زمان کو غلام دامات ته دا لا ماشي دي بخم موټر کې میاخ ساتي هغه بوتل هډیر مزه وکم دی یا خو ښه الله نو وخت تش بوتل لا سیکلک نیولې سپی کې دا بکار دی البته کې اوبر اوړي ماشومان دا واړې ځان کا پاړ کې خرج کی تم رکلک نه هتش بوتل پورې نه پرې دا خلاصي پکوي ها بوتل وسو سوزو زو پارک ته چکر وو مړه راو دي ګور د چکر په باندې باندې وی دا کله یو ځای کې ناس ته بوتل اسکه او کله بل ځای کې راځي چې زو څنګه دی خو بس هیڅ جزو راځي نو کم پارک ته کوم استاد نو د رشکی والا ودرو هغه استاد تاتارا پارک ته دي
100 روپۍ به 300 روپۍ به راکوه 1500 خو ډېر دي یار ګزاره وکړه ولا وروره سنجي ګرانه ده پټرول ګران دي بس سپاټ سامان ټول ګران دی نو بس هغه کې څه کوو 500 روپۍ ډېرې دي زما پردي پړې کې سمې راځه شاته رشکې ته ورځو مړه رښتیا وایي هغې نه دا زه استاد دا ډرایور مې خوښ نه شو السلام علیکم وعلیکم سلام استاد خی خیر دی استاد تاتارا پارک ته تاتارا کنه آیت آباد سره چلی ها واه لاړ به ټوکی دی 100 روپۍ به والي سر ته جیسي مړه ورکړي بس ته ووایه نو مړه یو خو 1500 روپۍ یادولي دوی 400 ورکړي ها څنګه دې خوښه گزاره به کې نه لګي بس ته کنه یار سنجان ګران دي موږ ته ګران دي دا دا به صحیح ده مړه 400 روپۍ زه سولې ملې مړه بسم الله کوي ته مخکې کېنه لاړ نشي لگا ښایسته زنګوګانو کې به زنګوبل له وګوره ها ټیک ټاک کوي ټیک ټاک یې کوي اول ته ما ته ګوره خمه ادارې ټیک ټاک یې کوي ګوره ها هغه غټه کښتۍ څه ده هغې کې به هم ځان وګورې اول ته یو غسل دی ډېر ښایسته خوراک وکړي یار هغې کې به خوراک کوم ګورې ضرور ها بوتل دې مې راغستی او یا څومره یخ بوتل و مسکوی والا چې هغې ګول کښتۍ سره ډېرې زنګوګانې به هغې کې به هغې کې هم زنګو استاد لږ په مزه ده ښه رجل زما سره لانجه جوړه نه شي مړه تېز ده تېز مړه ماشومان دا استاد خسور کې ده ها یار اول چې ها هغه ډېر مزېدار پارک دی ها استاد دا ورکو که دا زوګي به ورکړو دا واله ها استاد دا واله دا به وایي دا خیر ده دا تیار زوګونو که نه ګول زنګوګانې هغه دي دغه کې به زنګ ها دې کې تاسو چې ما په لاره کې وې ټکټ خپلول راواله او ټکټ ټکټ نه راغلی شوی دا دې ټکټ راوړل ولا ډېره ښایسته مزه وکړه چکر ها وکړه زنګوګانو خو خود مزه وکړه 1 روپۍ سر نه غوسه د بوتل پیسې ما او تا ورکړي رشکې ما ورکړي ټکټ هم ورکړي بس سړی غلی نه دا زرګونې نیولې دا زرګون مې راکړې ماتېږي که نه ماتېږي 1 ډالر دی او کړه کې نیولې زه به ورکړم زه به ورکړم سمې ډالرې دي پته ورسره څنګه ګوته لږ چل وکړه ما تیز وایه ډوډۍ خاصم پاتې ده کنه دا راځه ته ته روټۍ پې هغه وخت دا راځه ډېره مزه وکړه ورته ډېره واره ډېر خوند یې وکړه ښایسته مزه وکړه لغه یې که نه اوس یو وخت پیسې ورکړي زه یې ورکړم که غوښه وي ها نه ورکړه تپوس چې کوم چې څو ورته لوټ به دې مات شي دا ډېره قسیمه دا د کم زرګون به ماتېږي ډوډۍ پته ولې واټه مو سره وکړه ما شي پیسې ورکړه ځان یې غړیا کړې دي صبر وکړه چې زر خلاص مشه راځه چې ورکړي چې څه چل دی السلام علیکم ورور اخی او زموږ 100 روپۍ کېږي تاسو 1100 روپۍ کېږي 1000 روپۍ ورکړم 100 روپۍ ولې څه دال ساک خو د نه پړلې بیان د پړلې دې ظالمانو خو ما سره ډېره غټه ګوته وکړه ما سره خو همدا یو زرګون دی دا مې تا ته ویلي چې دې در وړم بس دغه راکړم دې خو زما ډېرې کېږي که نه هغه کسانو سره بیا خپل هغه وکړه دا د اول ورځ ستا د کور ودانې خوراک هم ډېره ښایسته مزه وکړو مهرباني خو په دې زرګون ډېر زیات خفه یم مه خفه کېږه دا ډېر چې د وریکو سره څه پاتې دی یار زرګون نه دا زرګون نه مړې ماتېږي غاړه کې ولې مړه دا ما سره هم کوم چل وکړو ولې څه چل د الله بندګانو ما ته وویل چې پیسې ورکړه هغه ما نه 100 روپۍ واخیستې دي داسې ګوته خلک خلکو سره کوي ولې زر به اخلي نه کبان دي دا انډیوالۍ خلک نه یې والله ستاسو منم یار نو ولې څه چل شو 100 روپۍ در نه واغست خو دې 100 روپۍ بیان دی ونه خوړو ولې نه ولې د الله پر ادا دي پیسې ورکړي دا مونږ چې
د بوتل پیسې د ورګي د رشقي ما ورګي د ټیکټ روپۍ ما موږ ته دا ویل چې د انډیوالۍ سړی چلو شولو دا ماناسي لګي خپل ته وتا چولې لګي لګاوه همې د دادا نه اغستې کور کې به مې ووژني دا نه هغه شنو دې ته نو سوچ کوئ. دا دي تعالی ګټلې ني ما خو ویل چې تاسو چکر ته ځئ خو زما خرچه هم کوئ. تا نه خو دام خو څو پیسې ورګي 100 روپۍ ولا ته د شوم ما چې زرګون ورکړ زه زرګون پسې خپه یم. درګون پسې خبرې انډیوالۍ کې دونه شنو ته مکوا کله تا ورکړې کله مونږ ورکړې دې څه مطلب شو چې هر ځای کې د لوټ پټ نیوي ورکولو خو دې نه وایي مونږ درمای نه پوهېږو زمړه دې چې زمړه ګوره خبره وره زه خو ځو ګوره هر څوک چې انډیوالي کوي دا خو نه چې بس همدا یو د مخکې کېږي څوک چې مخکې کېږي خو هغه مینه محبت زړه کېږي چې دا پیسې زه ورکړم د انډیوالي برقراره پاتې شي تا زرګون ورکړو زه سټې زمونږ ګوټو باسي د هر یو خپله خرچه وکړي هر یو خرچه ولګوي بس 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 نه خپه کو دې کار وکړو چې 100 روپۍ لګېدلي په 4 وړه به تسلیم ځه چې زور راځي